بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. طول عزت منے قدر منے قبائل پشتانی ورنے محمود رحمه الله، ریاض رحمه الله، روح الله رحمه الله، دا دروڑن امینا دا قرآن و دا حدیث پا نظر کشی چه کسی علماء تا پتہ لگی ہر اسم پا مسمع بندے اثر لگی، ہر نوم پا سڑی بندے اثر لگی. دی محمود تفسیر وقت سے محمود دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم مبارک ہم دے. محمود آغا مقام محمود تا ہمیں رشید چھتا پازوننا بعد یائے مقام محمود الذي وعدتا و داغا رنگے محمود کا ادرب گھنٹاو پدا بیان ہوئی خدا وقت بیانی نہ دے. روح اللہ رائی پا گئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح. یہ پیغمبرہ دستونا خلق پشتنا کد دے روح چھ روح تشدی قُلِ الروح من امر ربی. پیغمبرہ دا سورتا ہوئی ہے چھ دا روح دا دے امر دا اللہ تعالیٰ دا دا دے خدای پاک دے طرف نا امر دے دا دے خدای پاک دے طرف نا رستہ والا سوئے شائی دے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور دے روح نا تو سے دیر لش خلق خباری خدای نمین آغاز پر کریں مشتوس چی پورے دریل مدینہ منورہ نو دے مسجد نبوی سرا ریاض الجنہ پر دیر زور پر دیر کوشش سرا دہا جون اختا جون رسائی بلکہ نن صاحبوں کو پا کمپیوٹر بندے پا نیٹ بندے ورکی کا پاک شد الانبار ہوگا خودیر اشادو کانی ریاض الجنہ تا نصر رسائی. نو اللہ سبحانہ وتعالی دا محمودا روح اللہ تا ریاض تا دغا مقامات ورکو اور دغا انعامات اللہ پاک ورکو اور دے خدای پلیار سے اللہ پاک فرمائی ان تنصر اللہ کچرے تو سے دے خدای دے دین امداد کاوے ینصرکم خدای پاکو دے تو سے امداد وکو ویثبت اقدامکم. دا روح اللہ دا محمود و دا ریاض چورار تلل اپر وزیرستان تھا. ہیچ لالچ ہیچ مطالبہ ہیچ غرض دے دنیا نو صرف دے امن پہ خاطر وہ امن آغا نعمت تا چھ ابراہیم علیہ السلام چھ کلا دے بیت اللہ شریف ناتا اور بیت اللہ شریف تے مخ وڑو اول دعا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تا دے امن کری دا آغا عمل دائی دا آغا شعبہ دی پیٹیے ملگری سا گوڑی کنر پار مٹ گوڑی نخانے گوڑی نمالکے گوڑی خدا بس چکیم بیانات تو سے ہوروئی یہ امن دے برا دے دے منڈا ترڑا دے نو دا ملگری دا دے مسیدو پا خوراک شے دے دے سفارو دا پا اپر وزیرستان سے دے دے سفارو اور پا اپر وزیرستان سے دیتا خدای پاک مربر نصیب کو اور دیو دا سے شکر دے پورا چاہا تا امن یہی آئیو لوی نعمت ہے کہ دا ٹول آزام ورسک دا ٹول وڑا در تا اثر زارے جوڑ شی کچھ امن نوی یو امازایو پدا من اتفاق نو وچ امن وی بیا د مو هغه وچه ماړې هغه اګرا
ادم کافی نو د خدای پاک د هغه انعام دی پورا چې هغه امن دی د هغه عمل دی پورا چې هغه امن دی دغه د حصول دی پورا ډېر غړي او په اپر وزیرستان کې دیتا خدای پاک شهادت تر نصیب کړ او دا شاید د په ګراوند ثابت کړ یو دا درې کسون نه وي ډېر ورنه راغلي شمېر کړي مې نه دي باره د زنوزه سره زه چې راونو نو تقریبا وتله سل دیرش ګاډي دا خو د دغه زنوزه سره وي د پناباد نور ګاډي نو د ونه نه ډېر خلک راغلي نو زه دیتا دغه درې شهدا ته مبارکباد ورکاو د توس په وساتت سره چې د هغه قدم شیاش چې د اپر او د لویر وزیرستان فرق دی ورته الله دا هر یو مسلمان ته دا توفیق ور نصیب کو چې زه په تو قربان شم ته په مو قربان شې لکه دغه درې کسه چې په اپر وزیرستان قربان شو د اپر لویر دا خو د پہچان دی پورا دی دا وزیر و مسیح دا خو د پہچان دی پورا دی منځای بالنځای دا خو د پہچان دی پورا دی په قومي نقشه دننه لیکن په غټوک شو خو د یک و نکاح اولاد دي زه د توسه ډېر وخت نه وخلم هغه څومره ورګري چرغلي دي د هغې شکریا ادا کوو او ورسره په اپر وزیرستان د یو داسې احسان وچو چې د تاریخ په اوراق کې لیکلی شوی دغه درې کسونه د شهدا د وینې رنگ والا تعالی رنگ یې وړی دی نور وروي انشاءالله العزیز موږ د دغه سټیج نه لکه کوم اوس چې لګوي د ریاست نه د امن چې ریاسته چینی ګونګي په صدر شوي دي ولې د زه په غضب کا کړکړه یو ولې په مور سواري د سپلې سره لار بار زړین دیو زه ټانک نوینو زه ډی خان نوینو زه لکی مروت نوینو زه دا چپیکې نوینو به هر حال په دغه تفصیل اوس مناسب نه دو عرض مې دا و چې خدای پاک ته مشتوس اپر وزیرستان ته لکه د دغه درې کسونه په وجه باندې دا داسې مضبوطې کاڼې ولوېدلې چې انشاءالله العزیز د مشتوس په منشو دا د مسجدو د وزیرزو فرق ختم شي الله تعالی دا موته د مقوم ته دا توفیق نصیب کو چې زه د تو هر غم درد ته حاضرېږم او داسې د خدای پاک تو ته دا توفیق ته نصیب نن دغه زنوزه دا مخلوق په دا مزاج کې ډېر کښلی خلک مړ شو په ماسیده کې ډېر د نام ګرامي خلک مړ شو خو د دوره اطراف نه خلکو نه دی ورته رغلی لکه د دغې درې کسونه جنازه ته الله تعالی دا جنازه د ټولې قبوله کړو او ده ته د پروردګار داسې اجر ورکړو داسې جنتونه دی ورکړو داسې مقام دی ورکړو چې د مو د تو په سوچ نه والدین ته د خدای پاک نیک صبر ته سلام ور نصیب کړو واخر دعوانا الحمدلله